د قوشتېپې کانال اړوند ښه خبر دا دی چې کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. دا هغه کانال دی چې د افغانستان ډیرو گاونډیو ته اندېښنې پیدا کړې دي، ځکه یو خو د قوشتېپې کانال دوی ته بهیدونکي اوبه راګرځوي، له بل پلوه د دې کانال له فعالېدو سره به افغانستان ته د دوی د غلې دانې، سبزیجات، وریځې او د ورته نورو ډیرو موادو واردات ودرېږي. قزاقي غنم، پاکستاني وریجې، تاجکستاني او ایراني سبزیجات او د میوو مارکیټونه به په افغانستان کې ختم شي، ځکه د قوشتېپې کانال د افغانستان 550,000 هکتاره ځمکه خړوبولی شي چې دا د ټول افغانستان لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې چې د کانال د دوهم پاس چارې 95% بشپړې شوي دي، چې په دریم پاس کې د پلان مطابق په 5,500,000 هکتاره ځمکې فرعي پراخ کانالونه، د اوبو ویش او تنظیم ترڅنګ د اوبو د ذخیره کولو سیستمونه په پام کې نیول شوي. دا یو ډیره تاریخي او بنیادی پروژه ده د افغانستان لپاره چې پلانونه یې له سردار محمد داود خان سره تړاو لري. له نیکه مرغه اوس پکې په لویه کچه د زراعتي کمپلیکسونو جوړولو ترڅنګ لوی بنیادی کارونه په چټکۍ سره روان دي. له دې سره به د کرنې تولیدات زیات شي، د اوبو کمښت ستونزه به حل شي او د خلکو اقتصاد به پیاوړی کړي. دا کانال د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو لویه سرچینه ده. که موافق یاست د افغانستان د ابادۍ اړوند دا ویډیو له خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.